موږ دا خبره کوو چې وروره دا فوج ژوندي انسانان ورکړي دي. موږ دا خبره کوو چې فوج دلته په دې ملک کې ډالري جنګونه کوي. موږ دا خبره کوو چې فوج دلته په دې ملک کې د ټولو محکومو قامو پر وسایلو باندې قابض دی. موږ دا خبره کوو چې دغه فوج د تیرو 500 کالو څخه په افغانستان کې مداخلت کوي. موږ دلته دا خبره کوو چې دغه فوج دلته په یو شکل په بل شکل کې مختلفه دهشتګرد تنظیمونه جوړ کړي دي. موږ دا خبره کوو چې دغه فوج دلته په بلوچ وطن کې ډیک سکواډونه جوړ کړي دي، پرایویټ ملیشې جوړ کړي دي. حالات تش په تقریرو باندې تش په پروګرامو باندې نه سمېږي. چې کوم حالات راځي دغه خلاف موږ مظاهره کوو، جلسه هم کوو، د خپلو شهیدانو ورځ هم لمانځو، خو سره موږ به منظمه تنظیم جوړوو که موږ مستقل طور د دې څخه ځان خلاصول غواړو. چې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ لاره دا مشکله ده. په دې کې وهل ستا، ترټل ستا، تارچرېدل ستا، په دې کې جیلونه ستا، په دې کې جیلي مقدمات ستا، په دې کې مرګ ستا زموږ ملګري په شهادت رسېدلي دي. خو موږ په دې پوهېږو چې منزل یې بهترینه دی. نو ځکه موږ دا سفر په جګ سر باندې کوو، د دې لارې پروا موږ نه کوو. منزل ته به ځان رسوو. چې موږ کله منزل ته ځان ورسوئ، هغه منزل چې د خپلواکي ده، خپل واک او اختیار دی، یو ملي وحدت دی، یو خپل آزاد خودمختاره هېواد دی چې په دا نړۍ کې به جوړیږي او هغه به د پښتنو افغانانو هېواد وي. لکه څنګه چې میاشتې اوس ولې په چمن کې خلک ناست دي، سپین ږیري ناست دي، هلته ماشومان راوتل، هلته معذوره خلک راوتل، ریاست سر نه خلاصوي. نو راسئ موږ د جنوبي پښتونخوا ټولې لویې لارې وتړو او هلته د پرلط په کمیټۍ کې د ټولو سیاسي ګوندو خلک شته. دا ټول ګوندونه چې موږ سره رایوځای سو، له ژوبه او له شرانې ونیسي تر مستونګه پورې دا ټوله لاره موږ داسې تړلی سو چې یو حیوان هم نسي تېرېدلی. نو دا به بیا په ریاست پریشر راځي. دا څه بد کار نه دی. موږ مخکې د پرلط والا خلکو ته ویلي ول چې راسي دا وتړو، خو دوی نه راتلل. ول نه دلته له موږ سره سیاسي ګوندونه دي. هغه بیا دا چیرې زه سردار عارف وزیر په دومرې غټو بریتو باندې وطن پرېږدم، بار ولاړ سم، نو هغه ځوانان به بیا څه کوي؟ نو لہذا که مرګ وي، که مصرف پرې کوي، زه وطن نه پرېږدم، خپل وطن ته مځمه. دا ځوانان به ماته ګوري، زه وطن نه پرېږدم. که ما پرېښوئ، دا ځوانان هم وطن پرېږدي. نو لہذا دې ملک کې د دې پارلماني نظام برخه نه جوړېږو، پارلماني سیاست نه کوو. موږ افغانانو د ښه سباوون لپاره خپل سر قربان کوي. دی په دې پوهېدی چې دغه کومه مبارزه موږ کوو یا دا کم جدوجهد موږ کوو یا دا کومه لاره چې موږ انتخاب کړې ده، په دې لاره کې زندانونه، د ریاست لخوا ټارچر، وهل، ترټل، حتی په دې کې مرګ هم راځي. خو دی د دې ټولو شانو باوجود پر خپله لاره باندې مستحکمه ولاړو او خپله مبارزه یې کوله او په آخر کې دا ثابته هم کړه چې خپل سر یې د دې وطن دپاره ورکوي، خپلې وینې یې توی کړې. مقصد یې صرف دا و چې دلته پښتون قام پر دا خپل وطن باندې یو خپلواکه ژوند وکړي. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې په سیاست کې ځینې شیان ډېر ضروري وي. په کار دا وي چې هر سیاسي کارکن دا شان په خپله هم زده کړي او د نورو سیاسي کارکنانو سره هم مجلس پر وکړي چې کله سیاسي کارکن په دې ټولو شیانو باندې پوه سي او دوی فکري طور دغه خپله لاره انتخاب کړي، بیا به خامخا دوی کامیابه کېږي، که هغه لږ وخت و که هغه ډېر وخت و. اول دا چې ته سیاست کې د سیاست دپاره بیانیه تر ټولو مهم شی دی چې ته دلته ولسونه راکوړه کوې. دا ولسونو ته ته کومه بیانیه ایږدې، پر کومه بیانیه باندې دا ولسونه راکوړه کوې. نو سردار عارف وزیر د یو داسې بیانیه انتخاب کړی و چې نن د دې ملک ټول سیاسي ګوندونه او د نړۍ ټول هغه تنظیمونه چې هغه دلته د انساني حقوقو دپاره کار کوي یا دلته د امن دپاره کار کوي یا هغه د ترهګرۍ مخالفه دي، هغه ټول نن پر دې متفقه دي. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ بیانیه چې سردار عارف وزیر خپله کړې وه، دا پر دې متفقه سوي دي چې بیانیه دغه ده چې دلته هیڅ قسم ترهګري نه منو، په خپله خاوره کې امن غواړو، د یو فرد پر بل فرد باندې، د یو قوم پر بل قوم باندې، د یو قبیلې پر بلې قبیلې باندې، د یو ډپارټمنټ پر بل ډپارټمنټ باندې هیڅ بالادستي، هیڅ زور نه منو. دلته به د دې اولسونو په خوښه باندې هر قانون پاسیږي او د دې اولسونو په خوښه باندې به دلته حکومتونه جوړیږي، د دې اولسونو په خوښه باندې به دلته خارجه او داخله پالیسي جوړیږي، د دې وطن پر وسایلو باندې به اختیار د دې ځای د ځایي اولسونو وي. دلته به هیڅ قسم ډالري جنګونه به نه وي. دلته به دا چې نن د دې ملک واکدارانو د دې ټول ملک معدنیات قبضه کړي دي او صرف یو مخصوصه طبقه د هغه معدنیاتو څخه استفاده کوي او د دې ټول
کم آمدن چې دی دا وړي په بار ملکو کې خپل جایدادونه په جوړوي د خپل فیملیانو دپاره، دا به دلته ختمیږي، د دې خاتمه به کیږي. نو دا هغه بیانیه ده چې سردار عارف وزیر خپله کړې وه، او دا بیانیه 6 کاله مخکې پښتون ژغورنې غورځنګ دغه کام ته راوړله، او دا وخت ټول کام په دې نتیجه رسېدلی دی چې د خلاصون لاره یوازې په دې بیانیه کې ده. دویم چې ستا بیانیه تا کام ته کښېښوله، بیا د دې بیانیې سره سره د خلاصون یو لاره چې هغه به ته کام ته یږدې، یعنی دا کام تا ته وایي چې دا ستا بیانیه ټیک ده، خو اوس څنګه موږ کولی سو چې ځان خلاص کړو. نو بیا د بیانیې سره سره دته یو تګلاره په لاس ورکول. هغه تګلاره باید واضح وي چې په دې باندې د کام هر سړی وپوهېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ د بهترین بیانیې سره سره یو بهترینه تګلاره هم دا کام ته ورکړله. هغه تګلاره دا ده چې موږ په دې ملک کې د دې پارلماني نظام برخه نه جوړیږو، پارلماني سیاست نه کوو. موږ د اولسونو په احتیاط باندې په یو ملي لشکر باندې باور لرو چې کله یو ملي لشکر موږ را جوړ کړي او بیا هغه ملي لشکر ته موږ یو ملي تنظیم ورکړي، بیا هغه ملي تنظیم یو ملي مزاحمت کوي او بیا ستا وطن خلاصېدلی سي د دې مشکلاتو سره. هغه داسې لکه څنګه چې احمدشاه بابا دغه ټول افغان ملت سره را جمع کوي، یو ملي لشکر یې جوړ کړي، بیا یې مکاسب په لاس ورکړل او خپل ټول وطن یې تر ډیلي او تر اصفهانه پورې وګټئ، خپلواکي یې جوړه کړه. هم داسې میرویس نیکه په خپل وخت کې ټول افغانان سره جمع کړي ول، یو ملي لشکر یې جوړ کړی و، بیا هغه ملي لشکر ملي مزاحمت وکړي او ټول لر او بر افغان وطن یې وګټئ، خپلواکي یې جوړه کړله. نو موږ نن هم هغه تګلاره خپلوو چې ټول وطن دغه ټول کام سره را یو ځای کوو، یو ملي لشکر جوړو، بیا هغه ملي لشکر په یو منظمه تنظیم باندې بدلو، بیا به هغه منظمه تنظیم مبارزه کوي، مزاحمت به کوي، بیا موږ خپل وطن ګټلی سو. نو ځکه موږ دا لاره انتخاب کړې ده چې موږ غیر پارلماني سیاست کوو. ولې د دې ملک کم پارلماني نظام چې دی، د دې نظام کې موږ 80 کاله تیر کړي دي، چې 1080 کاله نور تیر کو، دا کام به نور هم تباه کېږي، خو خپلواکۍ یا موږ خپل حقوق نسو راوړلی، چونکې دلته هغه سیټ اپ داسې جوړ کړی دی چې په دا سیټ اپ کې ته هیڅ هم پرمختګ نسې کولی. نو موږ به دلته دغه ټول کام را جمع کوو، یو ملي لشکر به جوړو چې د هغه دپاره عارف افغان خپلې هلې ځلې کولې. بیا عزیزانو د دې سره چې ستا سره بیانیه در سره وي او تګلاره دې واضح وي، بیا د هغه تر څنګ دریم شی هغه موږ به ویره نه کوو، موږ به بلا خوفه پر دغه خپله تګلاره باندې سفر کوو. په دې تګلاره کې که هر څنګه مشکلات موږ ته راځي، دا ریاست زموږ په لاره کې هر څنګه کډیان جوړوي، خو موږ به په خپل همت سره دغه لاره باندې سفر کوو. نو بیا موږ کولی سو چې خپل منزل ته ځان ورسوو. ځکه تاریخدانان دا لیکي وایي یو لاره که هر څومره ښایسته وي، د ګلونو ډکه وي، خو د منزل په طرف یې باید ته سوچ وکړې چې د دې منزل څه شي دی. لاره خو ډېره ښایسته ده، خو که یو لاره هر څومره ازغنه وي، هر څنګه د مشکلاتو ډکه وي، خو که منزل بهترینه و، ښایسته و، بیا د لارې فرما مه کوه، سفر کوه. دا لاره به یو ټیم ختم سي، دا مشکلات به ختم سي، خو هغه بهترینه منزل ته ځان رسولی سي. نو د پښتون ژغورنې غورځنګ لاره دا مشکله ده. په دې کې وهل ستا، ترټل ستا، ټارچرېدل ستا، په دې کې جیلونه ستا، په دې کې جیلي مقدمات ستا، په دې کې مرګ ستا زموږ ملګري په شهادت رسېدلي دي، خو موږ په دې پوهېږو چې منزل یې بهترینه دی. نو ځکه موږ دا سفر په جګ سر باندې کوو، د دې لارې پروا موږ نه کوو، منزل ته به ځان رسوو. چې موږ کله منزل ته ځان ورسوئ، هغه منزل چې د خپلواکي ده، خپل واک او اختیار دی، یو ملي وحدت دی، یو خپل آزاد خودمختاره هیواد دی چې په دا نړۍ کې به جوړیږي او هغه به د پښتنو افغانانو هیواد وي. لکه څنګه چې د احمدشاه ابدالي په وخت کې و، لکه څنګه چې د میرویس نیکه په وخت کې و، داسې به انشاءالله دغه پښتانه ځوانان چې همت وکړي، بیا به موږ دغسې خپلواک ژوند ګټلی سو او یو خپلواکي ته به ځان رسولی سو. نو عارف افغان په دې هر څه باندې پوهېدی، د خپل سر ورکوي. یوه خاطره یې در سره شریکومه. عارف افغان په دغه آخري ورځو کې کابل ته تللی و. هلته په کابل کې د پښتنو افغانانو سره د ناستې کړې وې. بیا چې هلته کله اشرف غني بابا دویم وار د صدارت سوګند اخیستی، په هغه پروګرام کې هم د شرکت کړی و.
نو هلته د تحریک خپلو ملګرو خواخوږو عارف افغان ته یو خبره کړې وه چې موږ ته حالات داسې معلومیږي چې ته برته دوباره وزیرستان ته ځې خپل وطن ته حالات ټیک نه دي ستا د مرګ پلان دی موږ ته داسې حالات معلومیږي نو لہذا ته باید هلته وطن ته ولاړ نه سې که ته یورپ ته ځې که ته هر هیواد ته ځې موږ دلته یو سیستم درته برابرو ته ولاړ څه خپل ځان وژغوره سردار عارف وزیر یوه خبره ورته کړې وه هغه ملګرو ته ول هلته په وطن کې خو یوازې زه ژوند نه کوم ډېر بلا ځوانان ژوند کوي او هغه ځوانان موږ ته ګوري موږ فالو کوي چې دا کومه لار موږ انتخاب کړې ده دوی هم هغه زموږ پر لار باندې روان دي یعنې د دوی رهنمایي موږ کوو نو که چیرې زه سردار عارف وزیر په دومرې غټو بریتو باندې وطن پرېږدم بار ولاړ سم نو هغه ځوانان به بیا څه کوي نو لہذا که مرګ وي که مصر پرې کوي زه وطن نه پرېږدم خپل وطن ته مو ځمه دا ځوانان به ماته ګوري زه وطن نه پرېږدم که ما پرېښوئ دا ځوانان هم وطن پرېږدي نو لہذا د دې مقصد دا دی چې په دا مبارزه کې به موږ باجرته اوسېږو په دې کې که د ریاست هر څنګه خوښه وي هر څنګه تکلیفونه راولي دا تکلیفونه به موږ په جګ سر باندې په خپل وجود باندې وړو نو بیا انشاءالله دغه کام دا ټول وطن اعتماد موږ ګټلی سو د دوی باور موږ ګټلی سو عزیزانو دلته اکثره موږ د دا کام څخه مایوس سو چې یاره دا زموږ پروګرام ته نه راځي دا دلته سخت حالات دي دا کام ولې نه راوځي زه دا کام کسرواره نه ګڼم دا کام ته په مختلفو شکلو کې په مختلفو وختو کې دومره دوکې ورکول شوي دي دا کام سل ځایه مارانو چې چلی دی نو موږ ته د سلو مارانو چې چلو کام را پاته دی نو د دې کام اعتماد چې موږ ګټو موږ به په خپل ځان کې بدلون راولو مستقل مزاج به پاته کیږو اصل پرسته به پاته کیږو او قربانۍ به ورکو جرأت به په ځان کې راولو نو یو وار چې موږ د کام اعتماد وګټئ دا داسې ننګیالی کام دی چې هر وخت ملا تړلی ده دی ډېر زورور د خپل وطن تښتولی دي دا پنجابی استعمار ډېر کمزوری دی خو دلته مشکل دا دی چې دا کام بې اعتماده سوی دی نو چې موږ به د دا کام اعتماد ګټو بیا به دغه کام سره منظمه کوو بله خبره عزیزانو عارف افغان چې د کم مقصد دپاره خپل سر ورکوي د کم مقصد دپاره چې د مبارزه کوله هغه حالات نن هم بهتره نه دي هغه حالات نن هم روان دي دا زموږ فریضه جوړېږي د دې ملګرو د دې ځوانانو چې زموږ شهیدانو د کم مقصد دپاره سر ورکړی دی موږ به هغه لاره نه پرېږدو هغه لاره به موږ ودانه ساتو نن هم تاسو وینئ په چمن کې د تیر 2 میاشتو څخه خلک ناست دي ریاست فیصله کړې ده چې په چمن کې خلک بېروزګاره کړي پر تا باندې د روزګار دروازې اوس تړي د تعلیم دروازې خو په خوا در باندې تړلې دي د صحت دروازې په خوا در باندې تړلې دي امن خو په خوا در څخه اخیستې دي دهشتګردي د ډېره وخت سره راوستلې ده ټارګټ کیلینګ دلته روان دی هغه برای تاوان کیسې دلته روانې دي خو اوس آخري شی چې هغه ته ژوند پکې د 2 وختو ډوډۍ چې خپل بچانو ته ګټي اوس دا فیصله کړې ده چې دا پښتنو باندې به د روزګار دروازې هم تړي هغه شروعات یې د چمن څخه کړی دي چې په لکونو خلک د دې ډیورند د دروازې اخوا ته وړي بیا دې خوا ته راځي دا د روزګار ذریعہ ده دا نن تړلی دی و میاشتې اوس ولې خلک ناست دي خو ریاست هیڅ فکر هم نه کوي هیڅ سوچ هم نه کوي ولې ریاست دغه خلک د ځان بولي نه دا کچېرې په پنجاب کې یو 50 کسان ناست وای او 15 ګنټې سوي ولای د وخته بله هلته خلک ورغلي ولای هغه بیا اورېدلي ولای چې څه مشکل دی خو دلته چې پښتانه ناست دي پښتانه د ریاست د ځان شماري نه ځکه هغه فکر نه پکې کوي چې دا 2 میاشتې کېږي که 2 میاشتې ته نور ناست هم دلته دوی فکر نه کوي نو موږ مخکې هم دغه د پرلط منتظمینو ته خواست کړی دی خپل تجاویز مو ورکړي دي هر وخت مو ورکړي دي نن هم دا ورته وایو چې وروره دا داسې یو بې شرمه ریاست دی دا داسې یو ناایله خلک دي چې تر څو دلته په خپله همت نه وکې مزاحمت نه وکې دلته په دې ناستو باندې دا ریاست تا ته ستا حق نه درکوي نو لہذا له موږ سره یوه بهترینه لار دا ده چې موږ دا زموږ جمهوري حق دی دا زموږ آئیني حق دی 2 میاشتې اوس ولې په چمن کې خلک ناست دي سپین ږیري ناست دي هلته ماشومان راوتل هلته معذوره خلک راوتل ریاست سر نه خلاصوي نو راسئ موږ د جنوبي پښتونخوا ټولې لویې لارې وتړو او هلته د پرلط په کمیټۍ کې د ټولو سیاسي ګوندو خلک شته دا ټول ګوندونه چې موږ سره رايوځای سو له ژوبه او له شرانې ونیسي تر مستونګه پورې دا ټوله لاره موږ داسې تړلی سو چې وحیوان هم نسي تېرېدلی نو دا به بیا په ریاست پریشر راځي دا څه بد کار نه دی موږ مخکې هم د پرلط والا خلکو ته ویلي ول چې راسي دا وتړو خو دوی نه راتلل ول نه دلته له موږ سره سیاسي ګوندونه دي هغه بیا دا شی نه خوښوي نو بیا موږ دوی ته دا وایو چې وروره دا اوس تېر انتخابات وسولو دلته چا سیټان بایلول بیا د هغه سیاسي ګوندونه راوتلي ول ټول وطن یې تړلی یعنی که زه پر یو سیټ باندې راوتلی سم وطن تړلی سم بیا دلته د لکونو خلکو روزګار تباه کېږي 2 میاشتې کېږي خلک در په دره ناست دي بیا یې ولې نه سم تړلی نو دا هیڅ بده خبره نه ده نن هم موږ دوی ته دا وایو چې پښتون ژغورنې غورځنګ له تاسو سره در سره دی سره کښېنئ په چمن کې میټینګ سره وکئ
دغه منصوبه سره جوړ کړئ هغه سخت لار موږ ته راکړئ هغه وسا لار تاسو در واخلئ موږ درته تیار یو چونکې دا د وطن مسله ده دا د یو ګوند مسله نه ده دا د یو 5 کسانو مسله نه ده دا د ټول وطن مسله ده دلته خلک په تکلیف دي نو لہذا پکار دا دی چې دا سوچ وکړي دغه سټپ باید موږ واخلو چې لږو بس یې واخلي تر لکه پاسه پورې موږ دغه ټولو جنوبي پښتونخوا وتړو پنجاب لاره هم وتړو د خیبر پښتونخوا لاره هم وتړو بیا به زموږ غږ تر هغه خلکو پورې رسېږي چې دا روان دي انټرنیشنل میډیا به راځي پر دې به غږېږي داسې شور به جوړوو چې شور مو جوړ کړي بیا خپل حق اخیستلی سو او بله خبره په دوکۍ کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي د یو منظمه منصوبې په توګه باندې چې هلته په دوکۍ کې کم د پښتنو کاروبار دی کم د کویلې لیزان دی یو خو د وخته څخه په دې باندې اف سی خپل ټیکسونه مسلطه کړي دي چې پر فی ټن باندې دوی 4.5 روپۍ اخلي دا موږ په وخت وار باندې د دې مزاحمت کړی دی چې وروره دا د کم عین مطابق دغه اف سی دلته پته اخلي دا یو عجب سیستم دلته په عمل کې روان دی چې هیڅوک په یو ملک د دې مثال څوک نشي راکولای یو فورس دی اف سی اول خدای یو د وفاق د خوا جوړ شوی فورس دی دوی ته وفاق خپل تنخواه ورکوي د دوی ټول مراحت وفاق ورکوي د دوی د بچانو تعلیم مفت دی علاج یې مفت دی دوی چې دا تګ او راتګ کوي د دې باقاعده ټي ډي هلته وفاق ورکوي او خپل تنخواهې دي بیا دلته د دې صوبې بلوچستان حکومت دوی ته مخصوصه جلا سیلري یې ده چې هغه تقریبا د میاشتې 10-12 زره د یو سپایغه جوړیږي دا د بلوچستان حکومت دوی ته جلا تنخواه ورکوي او بیا د دې باوجود د راځي چې د چيري ډیوټي وي هلته د دغه علاقې خلک راوړي وای دلته زه تاسو تحفظ در کوم ته ما ته پر پی ټن باندې 4.5 روپۍ راکې یعنی یو ملازم دی 3 تنخواه اخلي یو د وفاق ساخي یو دلته د صوبې ساخي بل هلته د ځای خلکو ساخي نو دا په خپل غیر عیني کار دی دلته چې کم ججان ناس دي یا دلته چې کم خلک د آئین د بالادستي خبرې کوي دا هغه سمور د خواص کوو چې ورور په کار دادي چې اول د دې خلاف اکشن واخل سي یو ډپارټمنټ دی یو فورس دی 3 ځای تنخواه اخلي او چې بیا د خلک انکار ورته وکړي چې موږ ته ټیکس نه درکو ته خو ملازم استا آئینی فریضه ده چې په ماته تحفظ راکې بیا په دابل ورځ باندې په روډ باندې لس گاډیان هم سوځي شل گاډیان هم سوځي هغه خلک دباوي چې ماته خامخا د پیسې راکې اوس هلته بل منصوبه روانه کړې ده چې خلکو ته وایي چې دغه ټیکس چې دی کم دی تاسو به موږ ته دا رازیاتوئ بیا هلته پرون ورځ هم په دوکۍ کې 2 ځایه دماکې کړي ولې چې تقریبا 15 پښتانه پکې زخمیان شوي ول یو 2 هلکان پکې شهیدان شوي ول دا منصوبې روانې کړي دي دا ټول د دوکۍ د وسایلو د لوټمار لپاره دا منصوبه ده موږ دا پوښتنه کوو چې وروره دا دماکې وسولې د بمان د کومې خوا راغلل دا چا راوړه دا خلک د اسمانه سره شوه وسول که د ځمکې سره ووتل پر ټولو بډرانو باندې ته ولاړې ټول روډو باندې ته ولاړې چیک پوسټونه ټول تا نیولي دي یو شریف سړی ناخن کارت هم په جیب کې نشي تېرولی پر هر ځای باندې ته ګاډۍ هم ګورې شناختي کارت هم چیک کې د جامې تلاشي هم کې بیا موږ دا کوېسچن کوو چې دا خلک د کومې خوا راغلل دا بمان یې د کومې خوا راوړل نو دا صفا خبره ده ښکاره خبره ده چې دا خلک یې پخپله کوي ستا په وطن کې دغه مسلې درته جوړوي چې تا بېروزګاره کړي ستا د وطن وسایل لوټ کړي او د دې سره موږ دا خبره هم کوو چې دلته په دې ملک کې مسله صرف دا نه ده چې خلک دلته سیاسي کارکنانو ته یا دلته تنظیمو ته دا مجلس کوي چې دلته د فوج په سیاست کې مداخلت نه کوي یا دلته فوج په الیکشن کې مداخلت نه کوي وروره د فوج صرف دا دوه مسلې نه دي چې دوی په الیکشن کې مداخلت کوي یا دلته په سیاست کې مداخلت کوي خلکو صرف دا دوه مسلې ټینګې کړې دي موږ دا خبره کوو چې وروره دا فوج ژوندي انسانان ورکړي دي چې یو آئین هم دته د اجازت نه ورکوي موږ دا خبره کوو چې فوج دلته په دې ملک کې ډالري جنګونه کوي د عالمي قوتو څخه ډالر اخلي زموږ دغه وطن میدان جنگ جوړ کړی دی د عالمي قوتو څخه کرایه اخلي دلته راځي عالمي قوتونه زموږ پر وطن باندې جنګي موږ دا خبره کوو چې فوج دلته په دې ملک کې د ټولو محکومو کامو پر وسایلو باندې قابض دی د ټولو محکومو کامو وسایل لوټ کړي دي او چې په هغه محکومو کامو کې څوک غږ پورته کوي د دوی د دې ظلم خلاف بیا فوج راځي هغه خلک وژني هغه ټارچروي هغه ورکوي موږ دا خبره کوو چې دغه فوج د تیرو 500 کالو څخه په افغانستان کې مداخلت کوي په ښکاره ورځ باندې کوي دلته خلک ورته ساتل دلته خلک ټرینول او دا د دې ځای استول د افغانستان ټول ادارې هلته په تباه کولې په افغانستان کې مکتب نه لکوي په افغانستان کې روغتون نه لکوي په افغانستان کې سړک نه پرېښوي په افغانستان کې یو بل سرکاري دفتر نه پرېښوي په افغانستان کې چې بچا د افغانیت خبره کول هغه انسانان یې وژل موږ دلته دا خبره کوو چې دغه فوج دلته
په یو شکل په بل شکل کې مختلفه دهشتګرد تنظیمونه جوړ کړي دي چې هغه ته ټریننګونه د خپل ور کړي دي او په هغه تنظیمونو باندې دلته د حق اوازونه دباوي چې څوک د خپل وطن لپاره ځخ پورته کوي هغه خلک په وجني موږ دا خبره کوو چې دغه فوج دلته په بلوچ وطن کې ډېر سکواډونه جوړ کړي دي پرایویټ ملیشي جوړ کړي دي نو لہذا د فوج کسر صرف دا نه دي چې په الیکشن یا په سیاست کې مداخلت کوي دا فوج دلته دغه ټول ملک دغه 25 کروڑه عوام یې رقماله کړی دي د 25 کروڑه عوام پر وسایلو باندې ډاکولې ده دلته د خلکو بیزتیانې کړي دي دا په سپینه ورځ د خلکو کورو ته ننوځي د خلکو د چادر او د چاردیوالي په مالی کوي دلته په خلکو باندې په زور ویډیوز جوړي دلته د خلکو عزتونه اعلان کړي دي نو لہذا د فوج دا کردار نه چې ته په الیکشن کې مداخلت مکوه یا ما پارلیمنت ته واسطه لاره منیسه مسله دا نه ده مسله دا ده چې دا فوج به برته په بیرکانو باندې ننوځي دی دا حق نه لري چې په روډ باندې راوځي دی دا حق نه لري چې دلته یو سړي ته دمکۍ ورکړي دی په خپل سر باندې پورته کړي دی به د معدنیات پرېږدي دی په خارجه پالیسي کې څک نه لري چې دلته د خلکو سره زما د وطن خارجه پالیسي جوړوي دی په داخله پالیسي کې څک نه لري چې زما د وطن پر وسایلو باندې دی د بارانیانو سره خبره کوي موږ دغه ټول شان ور په ګوته کوو او د نړیوالو کوتو سره موږ دا توقع لرو چې تاسو پر دې شانو باندې اکشن واخلئ چې تاسو ځان ته عالمي ادارې وایست د انساني حقوقو علمبرداران ځان ته وایست نو لہذا په پاکستان کې چې دغه بېلګامه فوج دلته کمې کیسې روانې کړي دي پر دې باندې پکار دی تاسو اکشن واخلئ نو عزیزانو خبره را لنډومه وخت کم دی نور ملګرو مجلسونه کړي دي دا چې کم مسایل دي تاسو تر مخ ملګرو کښېښول یا ما درته کښېښول یا چې زموږ شهیدانو د کم مقصد لپاره سرونه قربان کړي دي یا چې دا تحریک د کم مقصد لپاره را جوړ دی یا چې دلته ادیبانو د شعر په شکل کې د نظم په شکل کې دا وطن څنګه بیان کړی دی د پر دې وطن باندې سوي ظلمونه څنګه بیان کړي دي یا چې دلته معلوم او نامعلوم څومره شهیدان تیر شوي دي څومره ملګرو دلته جیلونه وړي دي یا نن په دا ورځ باندې چې مطلب نور الله ترين و میاشتې کېږي په جیل کې دی پرون یې زموږ ملګري نیولي نن هم د پاره چنار بنځه ملګري په زندان کې دي د چمن سیف د محمد قبایل نیولې دي چې تر اوسه پرې نه فایر ښکاره کېږي نه یو شی نو د دې ټولو مشکلاتو حل چې دی دا په یو منظمه تنظیم کې دی په یو با ډیسپلینه تنظیم کې دی چې ترڅو موږ یو منظمه تنظیم یو با ډیسپلینه تنظیم نه جوړ کړی چې سل کاله مسلسله داسې خبرې داسې تقریرونه وکړو داسې شعرونه ووایو دا حالات نه سمیږي نو لہذا موږ به اوس دې ته سنجیده کېږو منظمه تنظیم به جوړو چې موږ منظمه تنظیم جوړ کړي بیا دا حالات سمېدلی شي دا حالات تش په تقریرو باندې تش په پروګرامو باندې نه سمیږي دا به موږ کوو چې کوم حالات راځي دغه خلاف موږ مظاهره کوو جلسه هم کوو د خپلو شهیدانو ورځ به هم لمانځو خو سره سره موږ به منظمه تنظیم جوړو که موږ مستقل طور د دې څخه ځان خلاصول غواړو چې تر څو منظمه تنظیم نه کو جوړ نو سو خلاصېدلی نو لہذا پښتون تحفظ مومنت په ټول وطن کې تنظیم سازي روانه ده تاسو به وینئ پر سوشل میډیا هر ورځ پښتونخوا وطن کې په یو علاقه کې په بل علاقه کې ځوانان راځي ممبر سازي کوي او بیا منظمه تنظیمونه جوړوي دا منظمه تنظیمونه ته بیا موږ بقاعده د دوی خپل سیمینارونه کوو د دوی ته بقاعده تربیت ورکوو بیا به دغه ټول تنظیم چې لاس په کار سي خپل کار روان کړي نو په ټول وطن کې باید بیک وخت کار روان وي د دې نتیجه چې راوځي هغه به د دې وطن په ګټه وي نو لہذا ټول ځوانانو ته خواست دا کوو چې وروره ورځ به نه ضایع کوئ منظمه تنظیمونه به جوړوئ ابتدایي یونټان به جوړوئ هر ځوان باید دا کوشش وکړي چې په خپله ګلۍ کې یو ابتدایي یونټ جوړ کړي دا ډېر اسانه کار دی د 2 کسانو سره زموږ ابتدایي یونټ شروع کېږي نو په کار دا دی چې هر ځوان د ځان سره دا فرض وکړي چې یاره که واقعي زه د عارف افغان سره وفا کوم د عارف افغان د وینو سره وفا کوم د ارمان لوني د وینو سره وفا کوم د خلک کمر د شهیدانو د وینو سره وفا کوم یا په خپل تحریک په خپل کار مخا بدیږي باید هر ځوان د نن صدا فریضه وکړي چې یو یونټ پر ما باندې دی یو یونټ په 2 کسانو باندې جوړیږي یو دی په خپل دی شپږ نور کسان دی پیدا کی په خپل غلۍ کې دی شپږ کسان پیدا کولای شي په خپل کور کې پیدا کولای شي په خپل قبيله کې پیدا کولای شي هر ځوان د پیچم باید دا لوز د ځان سره وکړي چې یو ابتدایي یونټ زه جوړوم نو چې هر سړی یو ابتدایي یونټ جوړ کړي نن موږ دلته 200 کسان ناست یو که موږ هر سړی یو یونټ جوړ کړو را روان وخت به دا 200 ابتدایي یونټ وي نو دا طاقت به د عمر نور سیوا کیږي دا په د عمر نور سیوا کیږي دا چې همت موږ روان کو بیا ان شاء الله موږ کولای شو چې خپل د شهیدانو ارمانونه پوره کړو او تر خپل منزل پورې ځان ورسو